SportsForce.com. د ایران تلویزیون خوږو معززو لیدونکو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې تاسو به ټول راته صحتمند وئ. ملګرو خبریال ډاټ کام یو داسې سند ترلاسه کړی دی چې فرحان یوسفزی ولې اصغر افغان کپتان وټاکلو. په دې اړه یې ډېر پټ رازونه افشا کړي دي چې په همدغه ویډیو کې ټول معلومات درکوو. خو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خبریال ادارې د کرکټ بورډ د چیرمن فرحان یوسفزي داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې د دریو فارمټونو د کپتانانو د مقررۍ پرېکړه یې کړې، خو وروسته یې دا پرېکړه په ناببره توګه بدله او درې واړو فارمټونو لپاره یو کپتان غوره کړ. په هغه سند کې چې خبریال ویبپاڼې ته په لاس ورغلی، د کرکټ بورډ چیرمن فرحان یوسفزی وایي چې د دریو فارمټونو لپاره یې هر څه ته تیاري نیولې او د افغانستان د کرکټ درې واړه ټیمونو لپاره به درې بېلابېل کپتانان اعلان کړي. د فرحان یوسفزي دا سند چې د ضرورت پر وخت به یې خپور کړو، ځینې نورې خبرې هم افشا کوي چې دمګړۍ خپروی ښایي د کرکټ بورډ په زیان وي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، خبریال ویبپاڼې ته ویل چې فرحان یوسفزی له عاطف مشال سره تر خبرو وروسته خپله پرېکړه بدله کړه او د درې واړو فارمټونو لپاره یو کپتان اصغر افغان وټاکه. پر کپتان اصغر تور دی چې د عاطف مشال او شفیق ستانکزي په خوښه لوبه کوي او نوموړی په دې هم تورن دی چې په نړیوال جام کې لوبې په لوی لاس ځکه وبیللې چې کپتاني د ده په برخه نه وه. اصغر په خپلوۍ پاللو او همداراز خپل ورور کریم جنت پر وړاندې کولو مشهور دی. که څه هم د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی بیا دا ویلي و چې د کرکټ بورډ مافیا به ختموي او یو تانده او نوې لوبډله به جوړوي، خو د ډېرو په ان وروستۍ پرېکړې یې وښوده چې نوموړی هم د افغان کرکټ مافیا سر ټیټ کړ او خپله پرېکړه یې ونه شوه کړی. د کرکټ پوهان وایي که چیرې فرحان یوسفزی درې فارمټونو ته درې بېلابېل کپتانان ټاکلي وای، نو له یوې خوا به یې د پلیر پاور تقسیم کړی وای او له بله لوري به هر کپتان په خپله برخه کې تر بل کپتان د ښې لوبې هڅه کوله او ښایي د کرکټ هغه مافیا کمزوري شوې وای چې نن یې ښاغلی فرحان پر وړاندې خپله پرېکړه بدله